د حقوقو زده کوونکي د خپلې مور لپاره د میړه اعلان ورکړی دی. سلامونه او احترامات مې قبول کړئ دوستانو. یو ډېر حیرانونکی خبر تاسو سره شریکوم. د ویډیو تر اخره موږ سره ملتیا وکړئ. دوستانو هسې خو مور او پلار په دې هڅه کې وي چې د خپل زوی یا لور لپاره په رشته پسې وګرځي. بیا په نورو هیوادونو کې مور او پلار د خپلې لور یا زوی لپاره اعلانونه هم ورکوي، خو په هندوستان کې یو نجلۍ بیا د خپلې مور لپاره د ژوند د ملګري په لټه کې ده چې خلکو یې دا ګام ستایلی دی. په هندوستان کې یوې ځوانې نجلۍ په ټویټر باندې د خپلې مور لپاره د ژوند د ملګري پیدا کولو اعلان ورکړی دی چې خلک ورته له حیرانتیا ګوته په غاښ دي. د هندوستاني ویبپاڼې انډیا ټوډے د راپور له مخې د حقوقو زده کوونکي استها ورما په ټویټر باندې د خپلې مور لپاره د 50 کلن خاوند اعلان ورکړی دی. نوموړي په دغه ټویټ کې لیکلي دي چې د خپلې مور لپاره د ژوند ملګری لټوي چې باید تر 50 کالو زیات عمر ونه لري. استها ورما ځینې شرطونه هم ایښي دي، لکه باید ښه څېره ولري، غوښه ونه خوري او له شرابو څخه لرې اوسیږي. هغه وایي هر کس چې دغه 3 شرطونه ومني نو د خپلې مور لپاره یې قبول دی. دغه جینۍ چې څو ورځې مخکې ټویټ کړی دی او تر اوسه پورې پرې زرګونو کسانو تبصرې کړي دي، همداراز ډیرو خلکو د هغې په دغه ګام باندې ستاینه هم کړې ده. خو ډیرو کسانو د هغې د مور لپاره ځینې کسان هم وړاندیز کړي دي، لکه د هندوستان لومړی وزیر نریندرا مودي او هندي فلمي ستوری انیل کپور یې ښوولی دی چې دا به د مور د ژوند ښه ملګرتیا وکړی شي. خو ځینو کسانو بیا لیکلي چې د هند د کورنیو چارو وزیر امیت شاه ښه دی، او ځینو بیا سلمان خان هم ورته تجویز کړی دی چې تر اوسه پورې واده نه دی کړی. د استها ورما له ټویټر معلومیږي چې هغه د نوکانو د پالش کولو هنرمنده ده او همداراز خپل یو آنلاین سټور هم لري. نوموړې شاعري هم کوي او د دې ترڅنګ د حقوقو زده کوونکي هم ده. دوستانو دا یو حیرانونکی خبر چې تاسو سره مو شریک کړ. که ویډیو مو خوښه شوې وي مهرباني وکړئ ضروري در سره لایک کړئ او له نورو ښایسته په زړه پورې او معلوماتي ویډیوګانو لپاره در سره هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.